هلته کې خوا کې نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي یو وخت به راشي چې د دې چیني نه به دلته دا ټول علاقه شنه وي. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې 9 کاله تیر کړو د هجرت نه پس، او په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام ډېرې غزاګانې وکړې. اخر تر دې پورې چې هغه لوی ښار هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه فتح شوله. په دغه نخم کال د زبرګې میاشت وه، هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی، او خلک بالکل وږې تږې ناست دی، قات سالفي ده. نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي، په مدینه منوره حمله وکړي، د مسلمانانو حکومت ختم کړي. ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دې به ځان ته صفر طاقت ویلو. لویه بادشاهي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاهي وه. نو هرقل بادشاه دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاهي موجود وي. نو هرقل بادشاه دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي. نو چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی او دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و، نو ده ویره دا موقع د حملې کولو. ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی. دته یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و. دله چې هغه خط ورسېدو، په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی. دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت له. نو د ابو سفیان راوغوښتو د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق یې څه تپوسونه وکړه، ابو سفیان ولا جوابونه ورکړو. نو دی هرقل بادشاه خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی، دا رښتینی پیغمبر دی، او داسې دی په خپل تخت باندې ناست و. وی زه چې په کم ځای باندې ناست یم او په کم ځای زما دا خپې پرتې دي، یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغه قدمونه را رسي، دا ځای به م هغوی فتح کوي. او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي. دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکړو وی که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړو. نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کړو، غوغا شروع کړه، ښه ته پې ایمان راوړې. نو دی ویریدو. نو خلکو ته ویل وی ما خو اسې ټوکې کولې، تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې. بدبخته بادشاهي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې خبر راورسېدو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاهي غوره کړه او آخرت یې پرېښود. که چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و، ځکه بادشاه و. خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس شو. نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی، خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده، ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه. نو دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو. 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو، 40,000. او د نبی علیه الصلاة والسلام مقابلې له روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو دپاره. دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېد د الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه دی هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام راټول کړو وی دا خو ډېره زیاته بې خوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي. زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو، موږ ورله مخکې ځو، ځکه دا خو بې خوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام د 10,000 لښکر تیار کړو د مسلمانانو. داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی، داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی. دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو. خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه، سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلې ده. او بل ته د مدینې منورې باغونه چې وو هغه هم پخ شوي وو، کجورې پخ شوي وي.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی چې غزا لزو نو دلته کې منافقین او پروپاګاندا شروع کړه وی دې ګرمۍ ته وګوره او د غزا لتلو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لري تلو نو منافقین خپل ملګرو ته وی په کلا رکینه ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې موزه دا ګرمۍ ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کیږي الله تبارک وتعالى آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا د الله پاک پیغمبر او ته اور د جهنم د دې غرمونو ډیر ګرم دی تاسو یې ګرمۍ د موزه کنه او اور د جهنم ګور ډیر زیات ګرم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته کې لوی لخر د مسلمانانو تیار شو ډیر زره نو داغي د پاره د سورلوم د ضرورتو داغي د پاره د جنگ د سامانوم ضرورتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ په دې غزا کې ویره چندر وړي دا واحد غزا ده چې په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان کړی دی مخکې غزاګانو کې نبی علیہ السلام داسې پټه غونډه خبره کوله چې دا راز پاش نشي دلته ښکاره اعلان وکړو وی چندر وړي ځکه چې جنگ مو د ډیر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډیر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانه ځان ته سپر طاقت وایي او دویم سفرم وګد دی لخکرم زیات دی د جنگ سامانوم نشته چندر وړي هر صحابي کور ته روان شو زی چې چندر وړي عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان وکړ ډیر زیات خوشاله شوم یو خوشاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لک مال موجود او مالدار وم وی ما وی چې زه د ځل خو د ابوبکر نه نمبر وسم کنه د ځل د ابوبکر نه نمبر وسم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ کور ته لاړم کور کې چې مې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو او نیم سامان مې کور پرېښود او نیم مې راوړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې مې ورته وکړو او خوا ته ورسره کېناستم خوشحالېږم چې ما ډېر سامان راوړی دی وی ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم څه سامان راغستی دی راوړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا ته کېښود په چنده کې هغه ورته کېناست زه د ابوبکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا ځل مې د ابوبکر نه وګټله زما سامان ډیر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه وی عثمان رضی الله تعالی عنه هم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 اسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنه راوړي 300 اسونه او زر اشرفی دا اشرفی چې دی دینار ته ویل شي دا د سرو زرو پیسې د ډېرې قیمتي روپۍ دي نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 اسونه را روان کړي د نبی رسول الله والسلام خو له راوستو د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 اسونه مونږ هم وای مونږ چنده ورکو کنه مونږ هم چنده ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو مونږ ما چنده ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زر اشرفی په لاس کې نیولې صحابه کرام فرمایي وی نبی علیہ السلام په لاس کې سي اړه ولې راړه ولې او دومره ورته خوشاله ده کنه نبی علیہ السلام فرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي ته نقصان نشي رسولې عثمان چې څه کوي کوته ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه درسي دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ګناه کوا مطلب دا نه الله به نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به نن نه بعد ګناه د سره کوي نه دومره خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مال باندې ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره سدی راوړي دی په چنده کې ما ورته چې الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامانو هغه مې په منځ نیم کو نیم مې کور پر خدا نیم مې دار راوړی دی چې ښا یا ابوبکر نه تاسو کو چې ابوبکر سدی راوړي دی چې الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان مې راوړی دی ښا کور کې څو هغه هر سره وړي دي وی ابوبکر په کور کې دي بچو ته سپریخي دي وی د الله پاک پیغمبر استا او د الله نوم می ورته پریخي دي په کور کې می بچو ته الله او د الله رسول پریخي دي په کور کې چې څو هغه می ټول راوړي دي عمر وی ما وویل چې د ابوبکر سره مقابله نه کیږي ما خو چې زما د ابوبکر نن وګټم ما خو د کور سامان په منظم کړي ابوبکر چې په کور کې سمونته ټول راوړي دي دا د هغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه محبت وه چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړی ها دا د هغې یقین او دا د هغې عقیده و علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دی چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو سبا به خیر غواړي بیا به څه غواړي خیر غواړي بل ته به لاس نیسي نو د هغې نه ښه دا چې د خپل ټول سامان د الله په لاره کې نه ورکړي ستې نه بچو له پرېږدي د هغې خو یقین و د هغې عقیده وه الله تبارک وتعالی به ورله اخ که شانتې بندوبست کو
نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم بل وي زه به نوم ګټم د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې ښه د ګاډی اخیستی دی زه به هم ګاډی اخلم ښه د بنګله جوړه کړه زه به هم بنګله جوړوم ښه د پلانکي زوی 2 روپۍ وګټلې زما دا به هم دومره ګټې کو حلالې وي او کو حرامې وي ګاډی په حلالو اخیستی کو په حرامو اخیستی دی کور په حلالو جوړ کړی کو په حرامو جوړ کړی دی خو بس زه به هم جوړوم دې ته نه ګورو چې دا پیسې حلالې دي کو حرامې دي زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې ده په پیسو کې ده اگر چې هغه حرامې ولې نه وي د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه او دا د مسلمان شان هم دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام له غریب صحابه کرام رالو وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو په نیکو کې هغه زمونږ نه مخکې شو ځکه چې مونږ منځونه کوو هغې هم منځونه کوي مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي خو د الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی هغې صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو نو هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیه الصلاة وسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځنه وروستو 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله او 34 شپېرې الله اکبر وایي دا د هر فرض مانځنه کوئ د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو به د هغې نه مخکې شئ یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل د اوده کېدو په ټایم کې دا وایي چې کله اوده کېږئ 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله او 34 شپېرې الله اکبر وایي نو غریب صحابه کرام خوشحاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو غریب صحابه کرامو د هر مانځه نه وروسته دا وظیفه شروع کړه دا ذکر شروع کړو مالدار صحابه کرام پې خبر شو ولې هغوی دا مونږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې مونږ به هم کوو که نه نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو هغې هم دا شروع کو نه غریب صحابه کرام بیا لاړ نبي علیه الصلاة وسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه بیا زمونږ نه مخکې شو ځکه چې دا کم ذکر مونږ کوو دا خو هغې هم شروع کو نو هغې خو صدقې هم ورکوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو نو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نشو ویلی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نو هغوی ته یې ورکړی نو اوس پکې زه څه ووایم اوس به کې زه څه ووایم دا خو الله هغې له دا مالداري ورکړې ده نو دا خو د الله فضل دی نو چې دا هغې له ورکړی دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه په نیکو کې وه دا ذکر مې درته وښود دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 33 شپېرې سبحان الله 33 شپېرې الحمدلله 34 شپېرې الله اکبر دا څو تسبیحات شو 100 تسبیحات شو که نه دا 100 تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې څو دي 15 نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو 1500 نو 1500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي په 10 باندې الله تبارک وتعالی یوه نیکي بدلوي د مسلمان په 10 باندې نو چې 500 له 500 له په 10 کې ضرب ورکړي نو څو تېنه جوړېږي 15,000 که نه 15,000 تېنه جوړېږي نو د ورځې 15,000 تسبیحات شو چې په هر مانځه پسې ته دا وایي د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه نه وروستو کوئ نو دا 15,000 تسبیحات شو نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 15,000 ګناهونه د ورځې وکړي 15,000 ګناه څوک کولی شي نشي کولی نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 15,000 نیکۍ دي نو 15,000 ګناه خو یو انسان نشي کولی نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروستو دا تسبیحات وایي نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ابوبکر رانه بیا دلته مخکې شو نو ما وی چې د ابوبکر مقابله ګرانه ده نبی علیه الصلاة وسلام د زبرګې میاشت وه 5 تاریخ و او تبوک په طرف باندې روان شو او 10,000 لښکر ورسره دی په دې کې څه صحابه کرام رالو او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر مونږ له سورلۍ راکړه چې مونږ در سره جهاد لاړ شو غریب صحابه کرام مونږ له هم څه اسونه اوښان څه خره پکار دی چې مونږ پې سواره شو ستا سره ملګري شو غزا له لاړ شو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی ما سره خو څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه
هغه صحابه کرام د هغې ځای نه په ژړا باندې روان شو جړلې چې موږ د نبی علیه السلام نه پاتې کېږو او نبی علیه السلام غزا روان دی. الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. د سترګو نه اوښ کې باید واپس روانو جړلې چې موږ نبی علیه السلام نه د غزا نه پاتې کېږو. ټول مسلمانان غزا له لاړو. مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو؟ ضعیفان بوډاګان پاتې شو، یا معذوره پاتې شو، یا ښځې پاتې شوې، یا منافقین پاتې شو، یا د غریب صحابه کرام پاتې شو. غریب صحابه کرام. او نبی علیه السلام چې کله روانېدو نو علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی ته پاتې شه، ته به د کورونو خیال ساتي. ته به څه ساتي؟ د کورونو خیال ساتي. خپل نایب یې وګرځه وی ته پاتې شه، ته موږ سره مزه. نو چې نبی علیه السلام روانېدو علي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته ما د ښځو د بچو سره پرېږدي، ته په مدینه کې ما د زنانو سره پرېږدي او د ماشومانو سره مې پرېږدي، په خپله رانه ځئ. علي رضی الله تعالی خفه شو. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ای علي خوښه دې نه ده چې ته زما دپاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام دپاره و. څنګه چې هارون د موسی علیه السلام دپاره و، نو خوښه دې نه ده چې داسې ته زما دپاره شي. خو زما نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی. په دې باندې علي رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله شو. علي رضی الله تعالی عنه پاتې شو او نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره روان شو. چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي دا یو مشر صحابي دی، ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه. دیو چې نبی علیه السلام روان شو زما سره اوښه هوا ډېره ټپه ټیپه وه، کمزورې وه. وی ما وی چېرې دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده، خو 2-3 ورځې به له لږ خوراک ورکړم، دا به لږه سربشي لږ طاقت به پکې راشي، بیا په نبي علیه السلام پسې روان شم. وی زه پاتې شوم. چې پاتې شوم وی ګیاګانې مې راوړې، خوراکونه مې راوړه، اوښې ته مې اچول. وی 1-2 ورځې تېرې شوې خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی، هېڅ فرق پکې رانغی. وی ما چېرې دا خو نه سربېږي، اوښه مې پرېښوده، پیدل روان شو په نبي علیه السلام پسې منډه 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 وي، حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول. چې مې رسول وی نبی علیه السلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو. ابو ذر ته څنګه رالې؟ د الله پاک پیغمبره پیدل رالم، پیدل دې موږ ته ځان راورسوو. او وی نبی علیه السلام موسکی شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالې، موږ پسې یوازې رالې، خو د دنیا نه به هم یوازې ځې. ګورې یوه وره ما پسې یوازې رالې او د دنیا نه به هم یوازې ځې او د الله تبارک وتعالی ته به هم یوازې پاسې. چې دا راته وویل. بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو، ربزه مقام ورته وی، هلته کې بیمار شو، هلته کې وفات شو. هېڅوک نو، بالکل یوازې وفات شو. حتی تر دې پورې دومره هم څوک نه چې کفن دفن یې کړی وی. بیا څه ټایم بعد عثمان غني رضی الله تعالی راغی چې ولیدو، نو بیا یې پې جنازه وکړه، هلته یې دفن کړو، هلته یې دفن کړو. نو وفات شم دقه شانتې یوازې بیا بالکل. وی زه ورسره د هغې ځای نه ملګری شوم، روان شوم. ویتلو په لاره باندې بیا هغه د سمودیانو کنډرات رالو، سمودیانو کنډرات رالو چې هلته څنګه ورسېدل، نبی علیه السلام سر مبارک ښکته کو، د الله تبارک وتعالی ذکر شروع کو، استغفار شروع کو. صحابه کرامو ته فرمایل وی د دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ، دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ او دې ځای کې به اوبه هم ګورئ نس کوئ. دا وفرمایل نبی علیه السلام. او په انتهایي عجز باندې روان دی او سر یې ښکته نیولی وی ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی، دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلک الله د دنیا نه پناه کړی دی. په عاجزۍ سره روان دی نبی علیه السلام، استغفار وایي، سر یې ټیټ نیولی. صحابه کرامو ته فرمایي وي زر د دې ځای نه وځئ، ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده په دې ځای، زر تېرېږئ. خو ډېره لویه مجموعه 1,000 کسانو، نو د نبی علیه السلام اواز هر چا وانه اورېدو. وي دلته به اوبه موبه هم نسکئ، اوبه به نسکئ. نو د اواز خو ټولو کسانو وانه اورېدو. بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه موسکلي، بعضو پکې اوړه واغږل، اوړه یې ځان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره، اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل. بیا چې نبي علیه السلام خبر شو وی د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو ته اوړه غږلي په هغې اوبو باندې. نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مې استعمالوئ، دا اوښانو له ورکئ، دا اوښانو له ورکئ، په دې ځای باندې زر تېرېږئ. اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی، د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی، دغلته مه ورځه، دغلته مه ورځه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ وایو دا کندرات دي، دا آثار قدیمه دي، چکر له وله لاړ شي، هلته کې د الله نافرمانۍ کوي، هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي، هلته موږ د سیل ځای رخ کړی، موږ د چکر ځای رخ کړی. دې ته نه ګورو چې دا کندرات د چا نه پاتې شوي دي، دا ولې پاتې شوي دي؟ دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی.
هلته کې لاړ شه د الله نه ویریږه عبرت حاصل کا دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی استغفار ووایه الله ته په جړا شه په دغې ځای کې مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی داسې ده که نه ده بلکې حکومت په ټیکس مقرر کړی چې زی ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي وي دومره پیسې راکړه لاړ شه ځان له پکې پټوان مټوان وباسه وګرځه چکر وخه چکر نه عبرت حاصل کړه لاړ شه دا د عبرت حاصلولو ځای دی نو داسې ځای ته به چکر وله نه ځي کو ځې نو عبرت له ورشه په منډه تېر وځه بیا ایسارېږه پکې مه نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه الصلاة وسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره تږي شوي یو څاروي هم تږي شوي دي اوبه نشته د څه وکړو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده خو هغې چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نسکئ وی صحیح ده هغې چینې له چې ورسېدل صحابه کرام وکتل پکې اوبه شته دی نه نو هغې نه خو داسې یو ساس کې غونته روزي اوبه پکې شته نه د الله پاکه پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه ترې مسکه په هغې کې اوبه شته دی نه مونږ ته څه وڅکو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل دغه لږې اوبه ترې ماله راوړئ دغه معمولي اوبه ترې ماله راوړئ وی ټیک ده داسې صحابه کرامو ته په لوښي کې لږې غونته اوبه راواغستې او هغې نبي علیه الصلاة وسلام له راوړئ چې نبي علیه الصلاة وسلام راوړئ نبي علیه السلام پکې خپلې لاړې مبارکې تو کړې هغې اوبو کې وی لاړ شئ دا اوبه واپس په دې چینه کې توی کړئ واپس په دې چینه کې واړوئ صحابه کرامو هغه اوبه واغستې واپس یې په هغې چینه کې واړولې نبي علیه السلام یې لږ صبر وکړئ لږ صبر چې لږ صبر وکړو چینه داسې روانه شو لکه د اوبو لښتې چې بهیږي داسې روانه شوه نبي علیه السلام وفرمایل په خپله ترې مه وبس کړئ خپل څاروي پرې مه اوبه کوئ هلته کې خوا کې نبي علیه الصلاة وسلام یو صحابي نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي یو وخت به راشي چې د دې چینې نه به دلته دا ټول علاقه شنه وي دلته به لوی لوی باغات جوړ شي او صحابه کرام فرمایي موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغه علاقه کې بیا باغات جوړ شو هغې چینې د وجې نه بهرحال نبي علیه الصلاة وسلام تبوک مقام ته ورسېدو هلته یې پړاو واچو خو مقابلې له هرقل بادشاه رانغی ځکه هرقل بادشاه بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی دا دروغ دی نو هغه بیا رانغی وی د پیغمبر سره مقابله نه کېږي هغه د هغې ځای نه واپس تښتېدلی و واپس تللی و نبي علیه الصلاة وسلام هلته 10 ورځې تېرې کړې مقابلې له څوک رانلو نبي علیه السلام وفرمایل چې دوی نه راځي نو موږ پسې هم نه ورځو پرېږدوئ موږ رالو خو فایده څه وشوله فایده دا وشوه چې هلته کې ګیر چاپېره چې کوم قبایل پاتې کېدو خلک پاتې کېدو په هغې باندې د مسلمانانو یو روب پرېوته د مسلمانانو یو یره پرې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي د زمانې هغه صفر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ترې نه وتښتېدل هغې ته وتښتېدل نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو ګیر چاپېره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو او نبي علیه الصلاة وسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته چې کله نبی علیه الصلاة وسلام ته که نه نو د نبی علیه الصلاة وسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شي منافقین پاتې شي یا معذورین پاتې شي یا ښځې او ماشومان پاتې شي خو په دې کې 3 صحیح مؤمنان هم پاتې شوي د نبی علیه الصلاة وسلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې شي دا غزوه تبوک ته نه وتلي په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه دا صحیح مسلمانانو خو دویم د نبی علیه الصلاة وسلام سره نه وتلي پاتې شوتې دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي چې دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی فرمایي وایي په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زه هم په دغې ورځو کې د ټول نه مالدار زه په دغې ورځو کې وم او ما ځان له 2 وښې هم ساتلي وي او ښې سمې مې سر بې کړې وي ما چې نبي علیه الصلاة وسلام غزا له ځي که نه زه به ورسره په دې وښو باندې ځم نبي علیه الصلاة وسلام اعلان وکړو چې زه غزا له ما وایي چې زما سره ښې سربي وښې موجود دي دوی به ځي زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم سبا شو بیا وایي ناراستیا را باندې راله ما وایي چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم بله ورځ شو ما وایي چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم دویمه درېیمه ورځ شوه وایي چې خبرېدم نبي علیه السلام را دومره لرې تللی چې بیا پسې زما تله ممکن نه ناراستیا پاتې کړم ناراستیا د وجې نه او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د په دغه ورځ کې ډېر خپلوان راغلي وو ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو نو چې د خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه الصلاة وسلام سره کړي دا رشته دار اوس راغلي دې لږ پاتې شم لاړه به نه شم نو او دا یو صحابي چې و د ده غټ باغ و یاره دا باغ مې پخ شوی دی کجوري دي دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې دا به ورته اوي شوي نو هرې غذا له تلې مه خو زه په دې کې به لاړ نه شم د دې وجې نه پاتې شو دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې ګیر چاپېره ګرځم ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي نو چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خو ښځه هم نه یم یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم
یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکړه زه خو بوډا یم نه یم، یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزاله تللی وی نو زما سره خو دوه اوښې ولاړې دي. وی انتهایي خفه شوم، انتهایي خفه شوم چې دا رانه څه وشو، دا رانه څه شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست، چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي، یو سوی بل سوی بانه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام خو پېژندل چې دا منافقین دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه. یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته زه لږ د ښځو شوقي یم او د روم ښځې چې دي هغه ډېرې ښایسته دي ښکلې ښکلې ښځې دي نو ما ویل چې هلته به بله فتنه کې به اخته شم ته دغې وجې نه یم تللی. نبي علیه السلام ورته ښه ښځه ټیک ده ځه. دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم ځان له مې سوچ کو چې یاره نبي علیه الصلاة والسلام ته دروغ وامه جو خلاص به شمه. ملګرو راته مو ویل چې نبي علیه السلام ته دروغ ووایه خلاص به شي. بیا مې سوچ کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دروغ ووامه چې یا بیمار وم یا بل څه نو د نبي علیه السلام خو به پورې باسم خبره به ورته وکړمه ټیک شو زه به ځان خلاص کړمه خو که الله تبارک وتعالی ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا زه به نبي علیه السلام ته دروغ ووامه نبي علیه السلام به دوکه کړمه خو که الله ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا به څه کېږي که نه. ځان سره مې کرل ریبل کول ما وایي چې یاره رښتیا وامه داسې پاسېدم د نبي علیه الصلاة والسلام خوا ورلم. نبی علیه الصلاة والسلام چې ما ته داسې وکتل مسکی شو خو مسکی شو خو د خفګان مسکا وه خفګان مسکا وه بیا رانه مخ داسې واړو ما ورته چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاکه پیغمبره ما منافق مه حسابوه. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه دوه اوښې وي تا چې زه به پې غزا له زما در سره نشته د الله پاکه پیغمبره را سره ولاړې دي ولې نه یې تلې. ما ورته چې د الله پاکه پیغمبر د سستیا د وجې نه پاتې شوی هېڅ عذر نه و هېڅ خبره نه وه خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې زه ستا معامله زه په الله پرېږدم زه ستا معامله په الله باندې پرېږدم. راپاڅېدم د نبي علیه الصلاة والسلام نه خفه یم سخت خفه یم چې بهر ته راووتم تپوس مې وکړو چې زما په شانتې کار د بل چا سره هم شوی دی. صحابه کرامو راته وفرمایل چې او ستا دوه ملګري نور هم شته هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغې ماسې پاتې شوي دي. زړه ته مې لږه تسلي راله ما چې زه خو ډېر زیات کمزور یم خو بدري صحابه کرام دي بدري صحابه کرام دي خیر دی که زه کمزور یم زړه ته مې لږه تسلي راله وروتم بار ته. نبي علیه ورځ چې تېرې شوې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دې دریو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ هېڅوک په سره خبرې نه کوئ سلام به پې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولم نه ورکوئ. جمعات ته رالمه په نبي علیه الصلاة والسلام مې سلام ور واچو نبي علیه السلام جواب رانه کړو صحابه کرامو راله جواب رانه کړو داسې کېناستم نبي علیه الصلاة والسلام ته داسې وګورم نو نبي علیه السلام رانه مخ واړی نبي علیه السلام رانه مخ واړی چې بیا زه داسې وکېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبي علیه السلام ما ته ګوري زه به یې سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبي علیه السلام ګوري خو چې زه نبي علیه السلام ته مخ واړم نو نبي علیه السلام زما نه مخ واړی. په مانځه باندې ودرېدم مانځه کې مې داسې په دې سترګې په دې ګوټ کې نبي علیه الصلاة والسلام ته به کتل نبي علیه السلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوی نبي علیه السلام به رانه مخ واړه سخت خفه ومه بار ته ووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو ډېر سخت خفه شوم د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کور ته لاړم ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو هغه رالم جواب رانه کو. ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم خاموش دی ما ته څه نه وایي. ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم بیا خاموشه دی. په درېیم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وامه د تره زویه تا ته وامه زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم. هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د رسول سره مینه لري او که نه لري. چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې شي چې خلکو خو زما په ایمان هم شک دی اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی. سهار له بازار ته ووتم په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي خو زما سره کوم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي ځکه نبي علیه السلام حکم کړی چې خبرې ورسره مه کوئ. په بازار کې روان یم هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي هغه اواز وکړو داسې چا نه تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی یو طرف ته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی. ما له خوا راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکوي ما ته چې دا څه دي
وی چې دا د شام د بادشاه خط ته تا ته را لېږلی دی. ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې؟ وی چې کور ته لاړم خط مې کولاو کو هغه راته خط را لېږلی و. په خط کې دا لیکلي و چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی. راشه عیشه عیشه زموږ دروازې تا ته کولاو دي. راشه عیشه عیشه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت وینې. ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي. وایي چې خط مې ولیدو هغه مې څیرې کړو اور ته مې ور واچو او په چغو چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه. او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې کو په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبي علیه السلام به دې جنازې نه راشي او قرآن شي او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبي علیه السلام وفات شو نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي. هر سړی به وایي چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ. زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم. دې کې بیا نبي علیه السلام دا حکم هم وکړو دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي. کعب ابن مالک پسې سړی راغی وی نبی علیه السلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه. وی طلاق ورکړم. وی نه طلاق مه ورکوه خو نور تعلق په سره نه ساتي جدا دې شه. وی ټیک ده. دا نور دوه صحابه کرام چې دا بوډاګانو دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې راغلي نبي علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره زموږ خاوندان خو بوډاګان دي که موږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره تې لاړ شو خو به مړه شي نو موږ ته اجازه شته چې خدمت یې وکړو که نه خدمت هم نه کوو. نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کوئ خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ. ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ. کعب ابن مالک وایي زما ښځه چې خبر شوی ما ته وایي چې زم چې د نبي علیه السلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم. ما ته وایي چې بالکل به نه ځي. هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کره زما تا حاجت نشته دی. زه د پلار کره زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبي علیه السلام فرمایلي نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم. ښځه مې د پلار کره ولېږله په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټایم او بالکل سحر وختي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي. الله زما ته څه ضرورت دی؟ ضرورت خو زما الله ته دی. زه جهاد له نه یم تللی نافرماني مې کړې ده الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي. په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم ما به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي. دا سوچ مې کو په دې سوچونو کې ناست یم. وی ناڅاپه یو آواز وکړو یا کعب ابشر یا کعب ابن مالک ابشر ای کعب ابن مالک زیر می در باندې زیر می در باندې ځکه چې بالکل سحر وختي چې په نبی علیه السلام د آیتونه نازل شو وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. دا هغه دریو تنو الله تبارک وتعالى توبه قبول کړه چې په هغوی باندې دا پراخه دنیا تنګه شوې وه. پراخه دنیا پسې شوې وه تنګه شوې وه. 50 ورځې پس د هغې دا توبه قبوله شوه دا آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو. نبی علیه السلام وفرمایل وی لاړ شئ په کعب ابن مالک باندې زیری وکئ. وی زه په کوټه باندې ناست وم جبل السلع ورته ویلی شي د هغې طرف نه آواز وشو څه وشو یا کعب ابن مالک ابشر ای کعب ابن مالک زیری مې در باندې. دا آواز چې مې واورېد ګیر چاپېره ګورم چې آواز د خوشحالۍ دی. آواز د څه شي دی؟ د خوشحالۍ دی. وی ناست یو صحابي مې خواله راغی ما ته وایي چې الله ستا توبه قبوله کړه الله ستا توبه وی ځان ته مې وکتل هېڅ را سره نه و 2 څادرې را سره وي دواړه مې هغه ته غېږ ته ور وویشتې چې دا دې ستا شوې په زیرې کې دې دا شوې هېڅ را سره نه و دغه 2 څادرې مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې. او خلک چې چا باندې زیری وکړي ویل که زیری ورکړه که نه دا ثابت دي ښه دا زیری ورکول څه دي ثابت دي دا په شریعت کې شته دی. څوک در باندې خوشحالۍ زیری وکړي ورکولی څه شي نو په کعب ابن مالک کې هم زیری وشو ځان ته مې وکتل هېڅ نه و خو دغه 2 څادرې وي د ځان نه مې راټولې کړه د هغه غېږ ته مې وویشتې. ما ته وایي چې دا واله وی رالم مسجد نبوي ته نبي علیه السلام ناست دی وی صحابه کرام ماله یو تن هم راپانسېد وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی رامنډې کړې وی ما نه غاړه تاو کړه په دواړه مخه ښکل کړم په جړا شو راته. کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به زه چېرته هېر نه کړم ما ته یو تن هم آواز نه کو خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې ماله راپاسېدلی دی. وی نبی علیه السلام ته کېناستم داسې مخامخ نبی علیه السلام مسکی شو وی ما ته وی چې ای کعب ابن مالک هغه ورځ مې درته مبارک شه چې مور دې زیږولې داسې د خوشحالۍ ورځ په تا نه ده راغلې. دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولې داسې خوشحاله ورځ په تا باندې نه ده راغلې. ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبر الله مې توبه قبوله کړه خو زه چې پاتې شوی یم که نه زه چې پاتې شوی یم زه د خپل مال د وجې نه پاتې شم دې سوس کړی یم د الله پاک پیغمبر زه د خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکوم.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته چې کعب ابن مالک ټول مو ورکوه ما ته چې ټیک د الله پاک پیغمبره د خیبر په مال غنیمت کې چې کوم ځمکه راته میلاو شوې ده هغه پرېږدم نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه. هغه بل صحابي راغی چې د الله پاک پیغمبر زه د رشتہ دارو د وجه نه پاتې شوم زما رشتہ دار په دې ورځ راغلی زه به د نن نه بعد د رشتہ دارو سره تعلق نه ساتم زه د دوی د وجه نه غزا نه پاتې شوم. نبی علیه السلام وفرمایل نه د رشتہ دارو سره تعلق ساتي رشتہ دارو سره ساتي تعلق. هغه بل صحابي ته راغی د الله پاک پیغمبر زه د پلان کې باغ د وجه نه پاتې شوم ما د دې کجوري پخ شوي دي دا برانه خرابې شي د الله پاک پیغمبر دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل خو ټیک ده خو ستا په خپل خپلوانو کې ډېر غریبانان دي ستا په خپل خپلوانو کې د تر زامن ډېر غریبانان دي دا غي باندې تقسیم کا غي ورکه هغه باغ په غي باندې تقسیم کو. غرض می دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلی و په دې کې صحابه کرامو ډېری قرباني ورکړي دي دغه واقعه پکې د نبی علیه السلام د دریو صحابه کرامو سره راغلی و الله تبارک وتعالى دا غي توبه قبول